سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته په ویډیو کې د غږ ایډیټ په هکله باندې خبرې کوم چې څنګه کولی سو موږ خپل غږ په صحیح ډول باندې جوړ کړو دا زموږ نفس په ویډیو کې رانیسي همداسې اضافه د کور هغه غږونه په پکښې کې رانیسي او زموږ غږ په صحیح ډول یو ښه کیفیت ولري. په دې کې مهمه خبره همدا ده چې تاسو یو ښه مایک البته باید ولرئ. که تاسو دا حوالی ویډیو ده او د مایک په باره کې معلومات ترلاسه کړي نه دي نو تاسو څخه هیله کوم د یوټیوب ماستر کورس ډېر ویډیوګانې اپلوډ شوي دي لینک یې تاسو ته دلته پرېږدم هلته ولاړ شئ هغه ویډیوګانې وګورئ دا ویډیو به تاسو ته لا جالبه سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. تېره ورځ مو په اډوب پریمیر کې دا زده کړه چې سره کم کټینګ وکړو سره کم خپل ویډیو ایډیټ کړو دا هر څه موضوعات مو تاسو ته ویلو او حتی دا مو هم ویلو چې سره کم هغه د سبسکرایب بټن او دا هر څه جوړ کړئ. اوس تاسو ته وایم چې خپل د ویډیو غږ سره کم برابر کړئ. که غواړئ چې خپل د ویډیو غږ په صحیح ډول باندې جوړ کړئ نو راسئ دلته وینډو ته راسئ دلته وینډو ته چې راسئ ایزنشل ساوند ته راسئ ایزنشل ساوند چې مو کلیک کړه نو دلته راځي یو صفحه خلاصیږي چې کله هم دا صفحه خلاصه سوه دلته خپل وایس انتخابوئ چې وایس انتخاب کړو دلته راځي په ډیالوګ باندې وایي ډیالوګ باندې یعنې د خبرو برخې باندې انتخابوئ میوزیک او دا شیان مه وایئ چې بیا ستاسو غږ په صحیح ډول باندې نه انتخابوئ. دا چې دې اوکې کړه دلته راځي پریسیټ باندې کلیک کوئ پریسیټ باندې چې کلیک کړو راځي په همدې کښته کې کلین اپ نایس ډیالوګ دا کلین اپ باندې راځي چې کله هم کلین اپ باندې راغلی نور هر څه باندې لاس مه وایه دلته یوازې خپل د غږ لیول چې دی یو څه یې ډېر کوئ ځکه چې که دا غږ مو یو څه ټیټ وسي بیا په ویډیو کې د ستاسو غږ څوک یې نه اوري. زما هم یو ستونزه دغه وه چې مخکې مې ویډیوګانې اپلوډول ډېر خلکو شکایت درلود چې غږ دې ټیټ دی نو ستونزه همدغه وه چې ما دلته لیول یې ډېر کم نیولو دغه لیول حد اقل داسې صفر تېراوئ صفر تېراوئ صفر باندې ښه لیول دی او دا یو حل یو لاره ده چې تاسو خپل غږ پکښې کې ایډیټولی شئ او که بیا غواړئ خپل غږ په صحیح ډول باندې ایډیټ کړئ نو د هغه دپاره بیا بل لاره ده. تاسو راځئ خپل غږ دلته اول کې ته ویلی چې زه دا برته هاندو کوم دلته راځئ پر خپل په راسه باندې کلیک کوئ چې کله مو هم کلیک کړه رایټ کلیک کړئ دلته راځئ په ایډیټ کلیپ ان اډوب اډیشن اډوب اډیشن یو بل سافټویر دی هغه یوازې د غږونو ایډیټ پکښې کېږي. زه به د اډوب پریمیر او اډوب اډیشن لینکونه چې په وړیا ډول باندې تاسو ترې کار واخلئ هغه زه تاسو ته په کلیوال پښتو ټلیګرام کې پرېږدم. کلیوال پښتو ټلیګرام لینک لاندې شته هغه باندې کلیک کړئ ولاړ شئ ټلیګرام ته هغه لینک باندې کلیک کړئ او مستقیم به ولاړ شئ خپل ځان ته دا هر څه ډاونلوډ کړئ. دا به زه یو ځلې هم چې وسو دا به په دې ډول باندې تاسو ته لږ هم چې یو څه ډېر کوم دا ویو چې تاسو ته معلوم سي چې نایس پر کوم ځای دی ښه دا ځای اوس ټوله نایس لري. زه به کیبورډ پیدا کړم کیبورډ ښه اوس دا غږ په لومړي سر کې تاسو هغه غږ مکمله انتخاب کړئ کنټرول وی ای وی د کنټرول ای سره مکمله غږ تاسو ته انتخابیږي. تاسو په لومړی قدم کې راځئ په فیوریټ کې او دلته نارملایز منفي 0.1 باندې کلیک کوئ چې دا ستاسو غږ لږ قوي کړي چې کله هم قوي کړو دلته پکښې کې نایس ډېر ښه معلومیږي او هغه نایس بیا پکښې کې ټولیږي. په بل قدم کې تاسو راځئ افیکټ ته راځئ افیکټ ته چې راغلی نایس ریډکشن ته راځئ نایس ریډکشن ته چې راغلی په همدې ځای کې ډینایس ته راځئ ډینایس ته چې راغلی کله هم ډینایس ته چې ورسېدی دلته 45% 45% په همدې 45% بهترینه حالت دی چې ستاسو غږ بیا چې ډېر سو هغه بیا کیفیت یې خرابوي. دلته مستقیمه هو باندې اپلای کوئ دغه ځای کې 45% ونیسئ دا اپلای کوئ چې اپلای دې کړو دی که آهسته آهسته هغه کوم اضافه غږونه چې ستا په غږ کې دي هغه ترې باسي دا یې اوس وایستلو. په بل قدم کې ستا دپاره څه ضرورت دی ته راځې نایس ریډکشن ته راځي نایس ریډکشن ته اډاپټیو نایس ریډکشن ته راځي دلته چې دلته راغلی دا اتومات په ډیفالت باندې جوړ دی هیڅ کار مه پسې لره بس اوکې که اپلای چې دی واله
دا هغه کوم غږونه چې دي هغه اضافه غږونه چې دي هغه مکمل کمپرس کوي او ډېرې کموي او په بل قدم کې دغه غږونه مکمل تاته پاکوي. اوس دا یو څه وخت نیسي چې تر څو دا په ټول غږ باندې اپلای سي. دا دومره قوي دی چې اوس د کمپیوټر غږ هم پورته کړو، دا د مخ پر خلاصېدو دی. اوس هم چې دا خلاص شو یو بل مرحله سته، هلته هماغه مرحله د ټوله نایسونه ځینې پاکوي. اوس بیا راځي افیکټ ته راځي، افیکټ ته راځي امپلیشیوډ کمپریشن ته راځي. دلته راځي ډاینامیکس انتخابوي. ډاینامیکس باندې چې مو انتخاب کړه دغه کې خپل توجه ولرئ. زه به د دې عکس که تاسو وینئ غوښه په د تریشولډ ته منفي 11.6 ریشیو 4 او دا ریلیز چې دی 50 ام اس او اټک چې دی هغه 1 ام اس دا په کمپریسور کې ونیسئ او په آډیو ګیټ کې ونیسئ اټک 4.3 ام اس او تریشولډ چې دی منفي 22 یعنی منفي 22 څخه چې غږ مخ په هاخوا چې اضافه غږونه دي هغه مکمل وایي ډیلیټ کړه. نو دا ریلایز ته 6.1 او هولډ ته 9.5 دا ونیسئ او دا چې کله مو هم ونیوله بس یو څه پورته راسئ دا اپلای ووایه. چې اپلای ووایاست بس مستقیمه اپلای. اوس تاسو وګورئ دلته د نایسونه چې دي مکملا اتومات درته ختموي، مکمل اضافه داسې کړه مکمل ختم کړه تاسو ته. یعنی بیا هم که تاسو غواړئ وی ګورئ کنټرول زی ووایاست وګوره څومره نایسونه وه او که برته کنټرول وای ووهم دومره نایسونه چې وه هغه مکمله ختم کړه. نو چې ختم کړه اوس تاسو غږ فوق العاده جوړ دی. فقط کنټرول اس باندې کلیک کړه دا اتومات هغه ثبتوي او بس هغه پروګرام تړئ او ځئ په اډاب پریمیر کې دا اتومات بېله دې چې اضافه کاروبار ولرئ اضافه کټ وسلې وکړئ مستقیمه اوس ثبت شوی دی. ځو دا تړو. دا چې مو وتړل اوس راځو پریمیر ته. چې پریمیر ته راغلو اوس وینئ هغه تېر ځل چې هغه غږ چې و ډېر جر و اوس تاسې مکمل په یو لیواله کوئ او نایس یې ختم کړئ او دا نفس و دا شیان ټوله ختم شوي دي. یو بله خبره هم تاسو ته اوس کومه که غواړئ چې بیا خپل د ویډیو سره یو بیکګراوند میوزیک هم ور اضافه کړئ ځکه چې ما غوښتي دا یو بل ویډیو کوم نه کوم دلته خبره خلاصوه بیا هماغه خپل پروجیکټ ته ځئ خپل د دې ځای څخه ځئ خپل میوزیک انتخابوئ چې کوم میوزیک تاسو درلودل هغه دلته اوپن کوئ راوړئ دلته پروجیکټ ته د هغه ځای څخه چې واخیستل دلته یې لاندې پرېږدئ چې دا په بیکګراوند کې دی. هر څه چې په اډاب پریمیر کې په لوړ مقام پرېږدئ هغه په سر راځي او چې په کښته کې پرېږدئ هغه په بیکګراوند کې راځي. نو تاسو دلته یې په کښته کې راوړئ. چې کله مو هم دا په کښته کې راوړه د دې دپاره دلته بیا تاسو داسې وکړئ چې دا ځای یو څه غټ کړئ دا ټرک. په دې ټرک کې تاسو دلته یو لیول د غږ لرئ. همدا لیول د غږ چې دی دا لیول د غږ بس لږ یې کښته کړئ چې دا کښته سو بیا ستاسو غږ ته مزاحمت نه کوي. زیاتره کسان دي هغه میوزیک یې دومره لوړ دی چې سړی په عذابوي هغه ویډیو وګوري. نو دې کې ډېر احتیاط وکړئ چې کله هم تاسو دا څه جوړوئ هغه خپل میوزیک جوړوئ هماغه میوزیک دپاره خپل دا ټرک چې دی د ډېر دا د میوزیک لیول دی وګوره هغه سپین خط چې وینئ دا یو څه کښته کړئ مستقیم هغه د میوزیک اندازه چې د هغه کښته راځي او ستاسو د غږ دپاره مزاحمت نه کوي. هغه خپل د غږ سره برابر کړئ چې کله هم غږ بیا هم ډېرو میوزیک بیا هم ډېرو بیا هغه ته په کلیک باندې ونیسئ یو څه یې کښته کړئ. که بیا هم غږ ډېرو بیا یې کلیک ونیسئ کښته کړئ. نو په همدې ډول باندې تاسو کولی شئ خپل ویډیو ته د بیکګراوند میوزیک هم ور اضافه کړئ. دا بیکګراوند میوزیک په اډاب پریمیر کې په ډېر اسانۍ سره کېږي او په نور سافټویرو کې بیا دغه ستونزه شته چې هلته د غږ په صحیح ډول باندې اډجسټمنټ هغه ترتیب صحیح نه کېږي. نو ډېر خلک هم په همدې کې ستونزه لري. نو دا و د غږ ایډیټ. په دې ډول باندې ایډیټ کول بهترینه غږ تاسو درکوي. زه د دغه څخه استفاده کوم هغه څه چې ما خپله زده او په صحیح زه خپله استعمالوم هغه تاسو ته وویلو. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو پاله.